جی کتونکو اوریدونکو پی کې 5 حلقې ته راغلی یو د جمعیت علما اسلام کاندیډیټ چې دی امیدوار چې دی ثناء الله خان دغه کمپاین روان دی ووټ غواړي خلکو لزی ډور ټو ډور کلی په کلی کوڅه په کوڅه باندې ګرځي او د ووټ غوښتنه کوي نو د هغوی سره به خبره کوو هغوی له به ځو ثناء الله خان د ووټ په حواله باندې راته دا ووایي چې تاسو له ووټ خلک ولې درکړي داسې څه پلان دی ستاسو سره داسې څه منصوبه ده چې تاسو خلکو له هغه راوړئ او ووټ تاسو له درکړي هغه خلکو هغه مدعا پوره شي. ډېره مهرباني صفت الله خانه داسې ده چې مونږ ووټ چې غواړو نو خپل یو ویژن او یو دغه باندې منصوبه باندې هغه دا ده چې مونږ وایو چې ووټ دې پرېلا مونږ د ووټ تعلیم صحت او روزګار دا زمونږ بیسیک کم ټارګټس چې دي هغه دا دي چې مونږ په دې علاقه کې د تعلیم سہولت ورکو صحت سہولت ورکو او دغه شانتي دی چې روزګار مواقع پیدا شي او هغې دپاره مطلب چې مونږ فیسلیټیز ورکو علاقې ته. ثناء الله خان غریزه علاقه ده ټول غرونه دي نو مسایل به زیاتې دي خلکو ته داسې کمې ستونزې دي کمې مسلې دي چې تاسو منتخب شئ ایوان ته لاړ شئ او په هغې مسلو باندې رڼا واچوئ یا د هغې دپاره غږ پورته کوي یا د هغې دپاره عملي اقدامات پورته کوي. غټه مسله خو اولنۍ چې دا هغه رسایي ده روډز هغه انتهایي ناقص دی او بالکل لکه د نش برابر دی. دویمه مسله هلته بیا ایجوکیشن دی چې هلته کې د سکول انتهایي زیات فقدان دی سکولونو مطلب چې یو ماشومانان چې دي هغه اته 9 کیلومتره پیدل ځي او پرایمري سکول ته نو هغو ته خو یو تعلیم انتهایي زیات مشکلات دي. دویمه غټه خبره هغه هلته کې د صحت ته چې مطلب کم از کم په 100 لکه ټول یونین کونسل کې یو بي ایچ او ده او د هغې نه علاوه مطلب سړی 2.5-3 غنټې چې ځي سفر کوي نو هغه بي ایچ او ته صرف ځان رسولی شي هلته کې ډسپنسریز وغیره بالکل نشته. ثناء الله خان څنګه چې لکه اوس انتخاب دی 15 کاله بعد زموږ انتخابات راځي نو 15 کاله مخکې یو حکومت تیر شوی د هغې نه 15 کاله مخکې بل حکومت تیر شوی دی 10 کاله په اقتدار باندې دلته کې خلک پاتې شوي نو آیا هغه خلکو د خلکو له کارونه نه دي کړي؟ نه بالکل نه دي کړي. زه په دعوه سره دا ویلی شم ځکه چې زه کور په کور ګرځېدلی یم کلی په کلي ګرځېدلی یم دوی صرف د پیسې ضایع کړې ده د کوم شي چې قوم ته ضرورت و هغه دې قوم ته نه دی کړی دوی خپل پیدې ته کتلی دي چې کوم شي کې پیدا ده هغه کار یې دې قوم ته کړی دی او هغې د هغې بیا رزلټ دا راووتو چې د هغې قوم ته بالکل خطر خوا هېڅ پیدا میلاونه شو. ثناء الله خان ستاسو حلقه چې ده یا ستاسو علاقه چې ده پی کې 5 نو دا سیاحتي علاقه ده دلته ملم جبه ده نورې درې دي ښایسته علاقې پکې دي نو که فرض کا ووټ تاسو ته ولس درکړي او کامیاب شئ نو پلانینګ یو څه دی د هغې دپاره منصوبه بندي به څه کوئ د سیلګرۍ دپاره ځکه زموږ ټول دارومدار په سیلګرۍ باندې دی. څنګه چې تاسو ته ما ووایې که نه چې زما بیسیک کم ټارګېټس چې دي که نه په هغې کې ټوریزم دی روزګار دی او دې ته به موږ کافي چې ده نو توجه ورکوو او د هغې وجه دا ده چې زموږ په سوات کې زمینداري کوم ځمکې چې دی تقریبا ختم دي اوس زموږ د سوات ټول دارومدار چې دی د آمدن هغه په سیاحت باندې دی نو انشاءالله تعالی موږ دغه به کوو چې دې سهولیات ورکړو روډز چې دي هغه برابر شي داسې مطلب دی نور ځایونه چې دي هغه موږ ډیولپ کړو دغه سیر و تفریح لپاره او روډز چې دي هغې کې مطلب موږ پوره کار وکړو چې مطلب ټورسټ دي هغو ته په تلو کې اسانتیا وي او څه قسمه مشکلات ورته نه وي نو زموږ ګټه دغه چې دا هغه اچیومنټ به هم دا وي چې موږ دلته کې ټوریزم شعبه کې څونه کار وکړو نو دا به زموږ د دې علاقې پیدا وي. بل سیلګرۍ علاقه ده او تیر په سیر باندې ستاسو په ذهن کې به راځي چې د ملم جبې سکینډل یادېږي چې یاره په هغې کې بلا پیسې چې دي هغه خلکو وهلي دي نو که فرض کا تاسو له الله پاک کامیابي درکړه نو دغه سکینډل په حواله به ستاسو اقدامات صحیح څه به کوئ؟ نو اوله خو خبر دا ده جي چې کم سکینډل دی هغه خو هلته کې مقامي چې کم خلک دی هغو ته هم ډېر زیات تکلیف دی نو دا په سیاحت باندې هم ډېر غټ اثر پرې باسي نو دغه خبره چې څه ګراؤنډ ریالټي ده په هغې بیس باندې دا مسلې حل کول غواړي خو صرف په افغانو او په دې باندې نو زموږ اولنۍ ترجیح دا ده چې که خدای پاک رحم وکړو او موږ ته دا سیټ میلاو شو نو د دې دپاره به موږ هلته کې قومي یو جرګه جوړو او هغه جرګه چې ده هغه به د ګراؤنډ ریالټي باندې چې کومې ځمکې دي نیولې دي د قوم نه هغه به د قوم سره مطلب چې دغه کېږي کلیر کېږي او کومې ځمکې چې د قوم سره دي او د هغو امانت دی هغه به هغو ته حواله کېږي. باقي تاسو د سکینډل خبره وکړله هغه الریډي نیب کې د هغو کیسز روان دي او انشاءالله تعالی چې نیب به خپله لار وباسي او کم کرپشن چې شوی دی
او کم بې قاعدګیانې چې شوي دي ان شاء الله تعالی هغه به چې دی نو دې قوم ته مخامخ کېږي. بخیر بخیر اول مولانا ته تورا اجي کتونکو د یونین کونسل کې شورې د جمعیت علماء اسلام د امیر صاحب سره ولاړیو دغه نه به تاسو کو د کمپاین په حواله باندې اجي راته وای کمپاین څنګه روان دی او د ثناء الله خان په حواله باندې خلک سوي. الحمدلله د ثناء الله خان خدمت چې د یاد چانه پټ پناه نه دي او په شورا کې خو ماشاءالله تقریبا یونین کونسل کې شورا چې ده غریزه علاقه ده او هغه د دې نه مخکې ډېر ښه کارونه کړلي او خلک ته مطمئن دي او ان شاء الله چې ام پی آی شي نو د دې نه به نور هم ښه کوي او زموږ ته پوره توقع ده او د دې خلکو سره ډېر ښه کارونه یې کړل او ان شاء الله امید ته کوو چې ام پی آی شي نو د دې نه به ښه سیوا نور هم کوي. لکه په 8 فروری باندې به ثناء الله خان ستاسو یونین کونسل چې دی هغه ګټي ان شاء الله دا به په باری اکثریت ګټي دا به یک طرفه ان شاء الله. مننه.